په اسمان بیا تندرېزې ورېځې ګرځي په اسمان بیا تندرېزې ورېځې ګرځي د غضب مټې کش کړي لیندې ناست دي د برېښنا د سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده حقوق پټکی د دې طالب مغرور په سر دی او د سینې سر ته ټومبلی یو خنجر دی اوږدې څڼې ګڼې ګیرې غټ بریتونه اړوي له مخ ویښته په غبر ګلاسونو دی ونې لاندې ناست په ملا راکوب دی او تر څنګ یې ښایي دوه غوښ کلاشینکوف دی لره ځمکه تر کوږک او تر هلمنده درې جاغورې ورسره یو کمربنده ښایي دا چې د هوا په نیلو سور دی ته به وایې د نړۍ یو امپراتور دی وربه خیر له کوم ګړنګه به غورځېږي په اسمان بیا تندرېزې ورځې ګرځي د غصب مټې کش کړې لیندې ناز دي د برېښنا د سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده څوک تر شپې تر نیمایي سندرې وایي څوک مسکان تر سبایي سندرې وایي څوک سحر وختي د سوات پر تخته ناست دي څوک سحر وختي د سوات پر تخته ناست دي ګرد د ورځې د اوبال پر تخته ناست دي څوک د قبر ځای هم نه لري حیران دي څوک د قبر ځای هم نه لري خیران دي څوک د سل جربه ځمکو خاوندان دي چا د خوښې او د شرنګ جامې اغوستي چا په خپلو وینو رنګ جامې اغوستي چروخ راځې راځه وینه جاري ده په اسمان بیا تندرېزې ورځې ګرځي د غضب مټې کش کړي لیندې ناست دي د برېښنا د سپینې خولې ګلۍ ورېږي د شفق غېږ کې توده وینه جاري ده حج عمره تهجد اشراق او تلاوت دی حج عمره تهجد اشراق او تلاوت دی ځان ښودلو ته درګر دی قضاوت دی په توبو پسې توبو باندې ختل دي سجدې نه دي د تندیو ماتول دي د خپل ورور وینې هډوکې کباب هم خوري زمزم هم خوري قضاوت هم دې ته وایي ته دې خان وې ته دې جوړ وې زه کفار لوڅ او بربادو مخوم دي ځکه ستا پر نامه یادو مخوم دی زه د هغې در په در خول په سرو ته د عمر له بالدار زه دې نوکرو که څه کېږي نو په ما به اول کېږي که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي نور وګړي باید مړه یا زنداني شي زما سر دې ستا له سره قرباني شي نو تر څو به ته ژوندی ته شتمنه نو تر څو به ته ژوندی ته شتمنه له خطره خالي نه د سرخندنه که وېرېږئ نو په کور کښېنه دننه زه د داسې یو ضدي قوم پیداوالم مولانا نظر اوسه زه د داسې یو ضدي قوم پیداوالم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په کشتۍ سره غږېږي یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي لا په دې باندې پوه نه شو چې دا ولې لا په دې باندې پوه نه شوم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړوي تر غړی پورې د یو بل نه ماړوي د جوهر شخه شولانګه به زیاتېږي دا حالات په ورځ تر بل ټینګلی کېږي ګېډی ورک شو څوک په ژوند او څوک په مرګ د کلي ورک شو تربګینې دي بدنتې دي پر ګولو باندې سنګري او ګردلې دي وا زما نیمه ارمان ارمانجنه له خطره خالي نه د سرخندنه خو ته ډېر ښه یې چې په کور کې دې دننه دا هېواد نه د ایران نه د پولاد دی دا هېواد نه د ایران نه د پولاد دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا د یاره وغه یار کله بېلېږي پښتانه په ګنډه تار کله بېلېږي نامو دا هېواد نه د ایران نه د پولاد دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا د یاره وغه یار کله بېلېږي پښتانه په ګنډه تار کله بېلېږي له امو تر اباسي نه یو پښتون دی یوه خبره یوه مینه یو مضمون دی عطارد ترکمن ازبک که تاجکان دي بشري ګجر عرب که بلوچان دي سر شیندل دي جواري ده د تاریخ پاڼې به نه وي سرداري ده پر هېواد ماشوي سر بلا دې واخلم پر ګولو وشکي د تر بلا دې واخلم خمارونه اننګي دې نوش بابې شه جنتي خوري د زه د مور شیدې شه زه به نه یم تل بېدانه خو تل پاتې د بې لوی افغانستانه موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه له خطره خالي نه د سرخندنه که وېرېږئ نو په کور کښېنه دننه